Assalamu alaikum everyone. Welcome to Muhammad Amir official James تاسو mentor محمد عامر جی سټوډنټس نورنۍ لیکچر نمبر 17 کې به موږ ډیسکس کوو د سی ان آبجیکټ. اوکې سی ان سی اوټ باندې خو الریډي موږ چې کوم د مخکې ویډیو ریکارډ کړله. نننۍ ویډیو زموږ په سی ان باندې دا چې سی ان زموږ سره سیسیز دی. الریډي تاسو ته خو پته ده چې سی ان موږ په خپل پروګرام کې د لپاره یوز کوو چې موږ د یوزر نه انپوټ والو. صحیح ده. خو اوس ډیسکس کوو په دې یو بوک پکچر تاسو ته ما لګول دی. شارټ ډیټیل یې دومره دی نو خو ډېر مینینګفل انفارمیشن دی. صحیح ده. د سی ان آبجیکټ دا خو موږ مخکې دا خبره کړې چې سی ان او سی اوټ دا ټول دا دواړه زموږ سره آبجیکټس دي او دا آبجیکټ چې د هیډر فایل دی آی سټریم هیډر فایل آبجیکټس دي. صحیح ده. وای د سی ان سټینډز فار کنسول انپوټ. سی ان سی مین کنسول ان مین انپوټ. صحیح ده. سی ان مطلب کنسول انپوټ وای دا د لپاره سټینډ کیږي. صحیح ده. It is pronounced as CN. وای دا به موږ څنګه وای دا موږ وایو CN. صحیح ده. It is an input stream. اوکې دا زموږ سره input stream دی. stream موږ already په previous class کې ویلو چې the flow of data from transpiration or the flow of data from one location to another is called stream. Okay, so it is used as input statement. اوکې او دا موږ څه کولی شو it is used دا موږ استعمالو یو input statement to get input from the keyboard چې موږ د کیبورډ نه انپوټ والو یا کیبورډ یا یوزر نه انپوټ والو او during the execution of the program په execution کې موږ څه وکړو دا انپوټ سټیټمنټ وای موږ یوز کوو چې موږ انپوټ والو موږ انپوټ ګیټ کو د کیبورډ یا یوزر نه. صحیح ده. او د دات څه چې کله موږ پروګرام ایگزیکیوټ کړی during execution of the program when an input stream is executed کله چې موږ سره دا انپوټ سټریم ایگزیکیوټ شي رن شي پروګرام رن شي the computer waits to receive an input from the keyboard with the computer ولاړی خپ دمه ډډه والی چې اوس په ماته کده یوزر یا د یوزر ماته کیبورډ نه سره راکلی نو زه په کار وکم کنه ځانه به ته خوب وکم یو غنټه. صحیح ده. نو دا دې سوي ګوره کله به چې مونږ یو ویریبل ډیکلیئر کو بیا مونږ هغه ویریبل ته مطلب سی ان کې به ویریبل مونږ واغسو مونږ پروګرام رن کو نو اکر سره په قضیه سی ان سټاپ کړو چې د سوپری باغې ته سی ان ته مونږ ویلیو نه ورکلی چې کله ویلیو و سی ان ته مونږ ورواچیلا نو کوم ویریبل چې پرسنټیج نو هغه ویریو به هغه ویریبل ته اساین شو. ټول خبره مونږ دا پروګرام کې وکړو چې پروګرام مونږ اوس رن کو تاسو ته ځل ته د هر څه ویم چې خو اول د تیوري تاسو اوس دا کوي. صحیح ده. when a video is typed کله چې مونږ ویلیو ولیکو and enter key is pressed او بیا مونږ انټر کیو نو د ویلیو از اساین ټو د ویریبل او هغه ویریبل ته لاړ شي کوم ویریبل چې مونږ لري سی ان ته اساین کړي and control shift to the next statement or control بیا next هغه بل کوم statement هغه ته shift شي. صحیح ده. the cn object is a part of a stream header file د هم موږ چې دا cn زموږ سره د stream header file یو object دی. صحیح syntax سره سمپل موږ cn ولیکو دا کم اپریټر چې کوم دی ګوره په سی اوټ چې کوم اپریټرز موږ لګول کنه هغه بل دی outside ته مطلب دا کم چې کوم دی بولټو. صحیح ده. هغه ته موږ get to یا باغې ته موږ بل سنو insertion operator. صحیح ده. دلته بدی ته موږ وایو get from get from یو ایکسټریکشن اپریټر دې موږ سوي ایکسټریکشن یا get from اپریټر. اوکې دا کوېسچن ما نه هم په بي اس کې په سمستر په وایوا کې هم تاسو کړو چې سی ان دی چې کوم دا کریکټر دی ته موږ سوي او سی اوټ چې کوم موږ یوز کوو ته سوي نو دا دغه نیم دی. صحیح ده. اوکې سو لیټس کم ټو do C++. okay, where is IDE do C++. let's open the F. okay, and we will try to run a program based on our CN. okay چې نو سر ګوټ وکم یاره سړیږي رانه بیا او CN چې کوم دی کنه سمپل زرا زما او یو انکلود او سټریم لیکم. صحیح ده. پری پروسس ډایرکټ میټ لیر پری پروسس ډایرکټ دا څه هم په خو دا تاسو ته ما دا 50 کلاسونه واغسل چې سم تاسو نه پوهیږئ نو دا خو څنګه نه پوهیږئ څه غپ دی او دومره کلاسونه ورته واغستل. تاسو امید لرم دا خو تاسو مکمل دا تاسو ما ویل چې ګوټه کړی مې زما ټایپینګ یاره ډېر سلو دی تاسو بلک دغه لپاره به زه لږ ایکسکیوز کوم. صحیح دی. دا ګورمړه یو ټکی پکې پاتې کېږي نو بیا لږ مسله کوي. صحیح ده. نو ټایپینګ به انشاءالله زه کوشش کوم چې خپل ټایپینګ فاسټ کړم خو زه چونکې پروګرامینګ نه زیات ډیزاینینګ کوم نو پای کې ما د ټایپینګ دومره ضرورت نه ټول د ماوس کاري. صحیح ده. ښه اوس بچې د لوي شه زه هلته یو سی ان. صحیح ده. ساري یار یو سی اوټ یو ګوره یو پروګرام رن کوو پروګرام داسې رن کوو چې زموږ سره چې موږ کله پروګرام رن کوو سی ان اپریټر کرسر ودرولی موږ ته وایي چې یاره ما له ویلیو راکړه که نه خوب کوم ته ورته ویلیو اساین کې بیا ولې یو ویلیو بله ورکړې نو هغه دواړه ویلیو اول هغه دواړه ویلیو جمع کړي
او بیا هغه دوه ویلیو ضرب کې موږ ته ریزلټ شو کې د دې دوه ویلیو د جمع کول نه زموږ سره دا ریزلټ راغی او د دې ملټیپلای کول نه زموږ سره دا ریزلټ راغی. صحیح ده. نو سیمپل موږ څه کول به یو سی اوټ چې کوم دی هغه ځان ته په سکرین باندې یو میسج پلی کو ساري شو کو چې کوم دی چې انټر پلیز بس هم ولیکو. صحیح ده. لږ داسې زیات دغه بخکاری پلیز انټر first digit. صحیح ده. first digit or number are the same. okay چې first اوکې او دلته اوس مونږه اند لاین چې کوم دی هغه ورسره ایډ کوم. صحیح ده. ښه سیمپل زه لاندې رالم او دلته مې یو سی ان ولیکو. اوس ګوره ما سره دا ویډیو چې خو به پلی شي خو بره مونږه داسې کار کوو چې څه ویریبل ځالو. صحیح ده. یو ویریبل ځالمه ډیټا ټایپ یې ان دی یو واغستو بل مې بي واغستو. صحیح ده. ای بي ما ټو ویریبلز واغستل. لاندې زه په سی ان کې ورته یم چې یاره دا ای ویریبل ته واله. ګوره اوس چې پروګرام موږ رن کړو نو څه چل به وشي. سی اوټ خو خپل کارو کې ډایرکټ موږ ته میسج شو کې په سکرین باندې چې پلیز انټر فرست ډیجټ. سی ان به بیا راکرسر په دغه ځي ودرولئ. ګوره موږ چې سی ان به زموږ سره د یوزر نه یو دغه چې کوم دی ویلیو یار کیبورډ نه ویلیو څه کې هغه به الي او بیا به هغه ویلیو چې کوم دی سی ان ته موږ ورواچو هغه به دی ویریبل ته اساین کړي. نو چې کله دی ویریبل ته اساین کړي نو چې بیا به باندې موږ فردر کم کار کوو هغه بیا فردر کیږي. صحیح ده. اوس زه څه کوم سیمپل همدا چې کوم دی دې ځای نه کاپي کوم کنټرول سی به کومه ده او لاندې به زه کوم دا بیرته پیسټ کوم. اوس ګوره زه دلته دا اینډ لاین ختموم. صحیح ده. تاسو لږ پوه کوم دا تاسو ما مخکې هم ویلو چې که اینډ لاین تاسو نه لګوئ هم دا اینډ اپلاین تاسو په سلیش ان باندې دا کولی شئ. صحیح ده. دا زموږ سره سیم کار به کوي. اوس زه څه کوم اوس دلته یو ویریبل بي چې کوم دی سیمپل هم به دا به کاپي کو سی ان. اوکې لیټس کاپي دیټ اینډ پیسټ هیر. اوکې سو اوس په موږ دې ته چې کوم دی دا بي ورته څه کو دا به ورته اساین کو. اوس ګوره زموږ سره به ول دا چې پروګرام راشي پلیز انټر فرست نمبر به زموږ سره راشي. بیا به موږ وایو چې کرسر به ولاړ چې کله موږ ای ته ویلیو ور واچو نو هغه به بیا هغه ځان سره سټور کړي ای د اساین کړي. بیا به وایو چې پلیز انټر سیکنډ ډیجټ. صحیح ده. به سیکنډ کو نو چې کله بیا موږ دا سیکنډ ډیجټ کو سیکنډ ډیجټ. صحیح ده. اندازو سره بیا سیکنډ ډیجټ وایي چې پلیز انټر سیکنډ ډیجټ. نو بیا به ورته موږ بي ته چې کوم د سویلیو اساین کړو هغه به سویلیو موږ سی ان لور کو هغه بي ته اساین شي. اوس موږ څه کوو اوس دلته موږ ورسره نور ویریبل الو. زه ویریبل الم سی او یو بولم ډي. صحیح ده. موږ ګورئ وایو چې زموږ د پروګرام مقصد دا چې موږ ته دوه ویلیو موږ ورکو بس زموږ کار ختم. بیا هغه موږ پروګرام په هغې باندې ایډیشن اینډ ملټیپلیکیشن په دواړو ویلیوز باندې وکړي. صحیح ده. نو زه به داسې کار وکړم چې زه به دلته یو میسج یا میسج داسې او ډایرکټ به داسې کار وکړو چې د سی ته به زه اساین کړم A پلس بي. صحیح ده. A پلس بي. نو چې کله اوس ګوره سی ته ما A پلس بي اساین کړو ډي ته به زه اساین کړم D ایکوالز ټو A ملټیپلای بي. اوکې شو. ګوره سیمپل موږ څه وکړل دا به زه ایکوال کړم. صحیح ده. ها A ملټیپلای بي. صحیح ده. A شو او دا B شو. اوس چې دا کله موږ A له څه ویلیو ورکړو او B ته څه ویلیو اساین کړو نو به A B هغه A ته په خپل ویلیو لاړ شي B ته په خپل ویلیو ته اساین شي. دا دواړه به راشي A پلس B به شي هغه بل ته زموږ سره C ویریبل ته کوم دی چې ملټی کوم سم راغی به C ته اساین شي. سیمپل بیا D ته زموږ سره چې کوم A ملټیپلای B دی هغه به خپل منځ کې ملټیپلیکیشن وکړي هغه ویلیو به D ته اساین شي. اوس زه څه کوم لاندې سی اوټ کوم دا سی اوټ اوس موږ ته څه پکار دی زه به لاندې سی اوټ کوم بچې د لوی شي په دې کې به میسج پرنټ کو چې د سم اف two numbers یا the sum of a and b بولیکو. صحیح ده. the sum of a and b is صحیح ده. او سیمپل به هم دلته زموږ سره هغه سم چې کوم راغلی هغه به شو شي او دلته به زه چې ماته سی چې کوم دی دا ماته شو کا سی ماته څه کا هغه شو کا او دلته به زه سیمپل یو اینډ لاین هم ولګوم. اوس ګوره موږ څنګه چل وکړو سیمپل قصه راورګه دا بل لاین هم موږ سیمپل رن کو تاسو ساري ولیکو بیا تاسو ته پته ولګي. صحیح ده. سیمپل دا ما کنټرول سی کو اینډ نیچه به زه کوم اوکې پیسټ کوم داسې. ها دلته به زه ولیکم چې د ملټیپلیکیشن د لپاره به صرف ام یو ال ولیکم. صحیح ده. سیمپل ملټیپلیکیشن اف a and b is هغه دلته به زه ورته ډي اساین کوم. اوس ګوره موږ سره چې پروګرام رن کیږي اوس په ځان زر پوهېږي چې دا پروګرام ګوره موږ سره به ولراشي انټر فرست ډیجټ هغه به موږ سی ان ته ویلیو انټر کو کرسر به ولاړ چې کله موږ ا ته ویلیو انټر کو د دې کار ختم شو بیا زموږ سره پروګرام نیکسټ سټیپ ته لاړ شي هغه زموږ سره نیکسټ سټیپ سره سی اوټ دا میسج موږ ته سو شي هغه نه بعد بیا سی ان کرسر ودرولای چې کله موږ بي ته ویلیو نه اساین کړي چې څنګه موږ بي ته ویلیو اساین کو نو ډایرکټ به موږ ته سو شي موږ ته به ګوره نیکسټ بیا سره دی A B په خپل منځ کې جمع شي هغه ویلیو چې تم اساین کو هغه به C ته اساین شي. صحیح ده. هغه ویلیو به راشي C کې به جمع شي او A او B په خپل منځ کې ملټیپلای شي هغه به D ته راشي. اوس دلته موږ سی اوټ کو چې موږ ته به وایي چې یاره دا سی اوټ نیکسټ سټیپ دی که نه ګوره دا چې موږ د سم اف A and B لیکل دا به موږ سره په سکرین باندې شو شي او د C چې کوم ویلیو د هغه به موږ ته راپرنټ شي د C به A پلس B په څه ویلیو هغه به موږ ته پرنټ شي. بل به سی اوټ به هم سیمپل دا د ملټیپلیکیشن اف A and B is
هلته به زموږ سره بیا ډي راشي. نو ډي ته به چې کوم دلته کوم ویلو اساین شوي هغه به ډي دلته زموږ سره سی آوټ به صرف هغه ویلو ته راولي ته په کنسول یعنې په سکرین باندې شو کړي. پروګرام تاسو په څه نوم کوم لوکیشن باندې په څه نوم باندې هغه رن کول غواړئ هغه رن کړئ. صحیح ده. زه به ورته د چینه یو ګوټ وکړم. ګوره سی آوټ ان شو سوري سی آوټ زموږ سره پروسس شو. وای پلیز انټر پس ډیجټ. صحیح ده. زه ورته وایم چې یاره زما 80 وال 80 پوه شوې که نه. وای پلیز انټر سیکنډ ډیجټ. وای دویمه مهرباني وکړه جي وای تاسو دا دویمه ډیجټ انټر کړئ. نو زه ورته داسې لکه کوم ویلو اوس اساین کوم ته موږ ویلو غټه واغسته چې تاسو پته ولګي چې رزلټ څنګه راغی. ځکه 2 3 والا مو تاسو چې 3 لخوا 6 زره ورکولی شئ که نه. نو 3 مې وګوره 2 مې اوس چې ما څنګه 2 اغستو ګوره ویریبل A ته ما 80 اساین کو او B ته مې 2 اساین کو. نو اوس ګوره A او B په خپل منځ کې جمع شي C جواب زموږ سره راشي 82 او A او B په خپل منځ کې ملټیپلای شي او دا موږ له راکړي 160 که نه او هغه به لاړ شي D ته به اساین شي او د C او D ویلیو چې کوم دی هغه موږ سمپل موږ ته پرنټ شي. ګورئ the sum of A and B is 82. صحیح ده که نه. and the multiplication of A and B is 160. so that's the simple process کوم چې موږ سره CN چې کوم دی هغه پر پروګرام کې موږ یوز کوو او تاسو ته ما وښایو چې څنګه زموږ سره ټول پروګرام کار کوي. امید لرم چې پروګرام تاسو ډېر زیات خوښ شوی. د ډسکرپشن کې زه تاسو ته همیشه د دې فیسبوک ګروپ چې کوم لینک در کوم تاسو ته پروګرام رن کوي څه مسله یار کمنټ کې تاسو کې ګروپ ته راشئ. ګروپ کې څوک هم نشته دی تاسو پته نه لګي انټرست بیخي نه لرئ. خو زما خو دا ایم دی که نه چې پښتنو داسې هم نه پرېږدم. که ګورئ ویې ګورئ که نه ګورئ لږ به نوډونه کتی کې خو زیر ته خپل چې کوم مال سره راځي هغه زه خپله ذمه فارغومه انشاءالله چې دا به زما د قیامت ورځې پورې دا یو خدمت وي دا به روان وي او ثواب جاري مې ما ته راځي. څوک یو کس هم وګوري که نه دیټس ا لاټ فار می. صحیح ده. دا زما لپاره غټه خبره ده چې یو کس هم صحیح وګوري بس دیټس انف زما چې کوم دغه و که نه هغه ترې پوره شو. اوکې تھینک یو. تھینکس ا لاټ. تھینکس